دوستانو د یو نوي پراډ سره مو لږ معرفي کوم چې اوس پر سوشل میډیا یو بل نوی پراډ شروع شوی دی چې ستا پر نامه باندې ستا تصویر پر ولګوي، ستا پر نامه باندې د فیسبوک اکاونټ جوړ کړي، ستا پر نامه باندې ستا پر تصویر باندې واتساپ جوړ کړي، بیا ستا ملګرو ته میسیجان کوي چې زما په کور کې داسې مریضي ده، زما داسې لاس بند دی، ماته دومره پیسې راواستوه. په حقیقت کې هغه انسان په هیڅ نوي خبر ماته تقریبا په خپله د 450 پورې دونه کسانو پر میسنجر میسیجان راکول، پر واتساپ هم راکول. هغه ښه نامه والا شخصیت والا کسان دي چې مطلب زما ډېر پیچان والا کسان دي. د هغو پر نامه باندې به آی ډي جوړه کړې وه، د هغو پر نامه باندې به واتساپ جوړ کړی و. زه به حیران سوم چې یاره دا اوس هغه اورجینل سړی دی که هغه پیک سړی دی. دغه ځای اول ماته نه معلومېدی، ځکه هغه کس خو ما پېژندو و، شناخته و، لیکن واتساپ نمبر به بدل و، آی ډي به بدله و. ماته به میسیجان راکړل چې دومره پیسې مې په کار دي، دومره ارجنټ کار مې دی، کور ته مې مریضي ده، ماته پیسې راواستوه. بعد کې چې ما د دې پوره معلومات وکړي، دا کې زیاتره پیښوریان او پنجابیان اوس لګیا دي ستا فیسبوک آی ډي راولي، پر هغه باندې چې ستا کم دوستان دي، ستا پر نامه ستا پر هغه تصویر باندې آی ډي جوړه کړي، استعمالوي دی نوم او تصویر ستا وي. ستا دوستانو ته میسیجان ورکوي چې ماته دومره پیسې راواستوه، زما دومره پیسې ضرورت دی، زما په کور کې مریضي ده. دغه ویډیو پیغام په دا باندې جوړوم چې تاسو ټول ورونه چې هر څوک پر واتساپ میسیجان درته راکوي یا پر میسنجر درته راکوي چې زه پلانه یم، زما دا ضروري کار دی، یا مې دا پیسې په کار دي، یا مې دا بنده ده، ته زما سره کومک وکړه، ته خو زما د اکا زوی یې پلانه. لیکن تاسو د هغه سره مرسته مه کوئ، مه پیسې ورستوئ. یو څو ورځې مخکې ماته زموږ یو ملګري وویله چې دا رقم یې زما د انډیوال څخه 11 لکه روپۍ ویوړې. هغه خوارکۍ خپل کاروباري سړی و، په دې کې سوچ نه و چې دا پیک واتساپ دی یا پیک نمبر و آی ډي ده یا د پیک تصویر دی. تصویر و شان یې زما پر لګولی، لیکن دی استعمالي پنجابۍ. ټول ملګري پښتانه ورونه د دې سره بیداره سي چې هر څوک پر میسنجر، هر څوک ستا خپل ورور تا ته میسیجان راکوي پر میسنجر باندې چې ماته دومره پیسې راواستوه. اول یې تاسو معلومات کوئ چې دا هغه زما ورور دی که نه دی. پر واتساپونه هم دغه رقم ستا د ورور پر نامه به جوړ کړي، آی ډي به هم ستا د ورور، تصویر به هم ستا د ورور، لیکن استعمالوي به بل. نو ټول ملګري د دې سره بیداره سي. موږ به پر سکرین باندې تاسو ته هغه شی هم ښکاره کړو چې دوی پر کم نامه باندې آی ډي جوړه کړې وي، هغه خوارکۍ په څه خبر نه وي، د هغو پر نامه آی ډي جوړه کړې وي، د هغو شناخته ورونو اکاګانو دې ته میسیجان ورکوي چې په ورځ ته هم ورته ګایېږي چې پیسې نه کړي چې پیسې ورکړي، بس هغه ولاړې آی ډي بل یو استعمالي، هغه چې د چا پر نامه آی ډي د پیسې خو پنجابي ویوړي، هغه په څه خبر نه وي. بعد کې د دې څه غټه مسله جوړه شي. نو ټول ملګري دغه ویډیو پیغام پر مخ هم نشر کړي، او چې هر څوک تاسو ته میسیجان پر واتساپ یا پر میسنجر باندې راکوي یا تاسو ته فرند ریکویسټ راواستي، ته یې قبول کړئ او بیا یې تاسو سره خبرې شروع کړي. در هغه ټیمه مه چاته پیسې ورکوئ، مه د چا سره ډېر تعلق ساتئ چې تر څو تاسو هغه حقیقي پېژندلی نه وي. او که چیرې تاسو ته دا رقم میسیجان راځي پر میسنجر او پر واتساپ، تاسو در ټولو څه در مخه دا ورته وایاست چې دی تاسو ته هر ضرورت بیان کړي، ورته زما سره یو ویډیو کال وکړه. د ویډیو کال بغیره وایي چاته پیسې مه لېږئ، مه یو چاته پیسې ورستوئ، ځکه دغه فراډ اوس ډېر په تیزي باندې روان دی. د ډېرو غټو خلکو پر نامو باندې دا رقم آیډیانې جوړې سوي دي، زموږ پر نامو جوړې سوي دي، د غټو مشرانو پر نامو جوړې سوي دي. بس د هغو ملګرو او دوستانو ته پر میسنجر باندې میسیجان ورکوي چې زموږ په کور کې مریضي ده، زما اچانک دونه پیسې په کار دي. نو دغه ویډیو پیغام یې په دې جوړ کړئ چې تاسو لږ د دغه فراډ سره ولد سئ. دغه فراډ چې کوم څوک کوي دا زموږ دوی شناخته کسان ګسوي نه، دا د بار پنجابیان وي یا پیښوریان وي، دا رقم کسان یې کوي صرف ستاسو پیسې په دغه لالچ باندې وړي. ډېره مننه.